محمد امینا سوک چی شیدا پا دلبر نوی محمد امینا داسنا اہل دی جوندے پا دی جہان نوی زا اس دا پروگرام پا آخر کی اختتامی کلمات او دعا دا پارا پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی نابغ عصر فقیہ العصر جناب جامع المنقول والمعقول فصیح اللسان والبیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الشیخ قاری بشیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ دو معروف او مشہور داس استانا چی ہر چوک اغیتا تسلیم دی او ہر مکتب فکر والا او ہر چوک چی دی او ہر تنظیم والا چی دی آغاغیتا تسلیم دی او داغی حقانیت و روحانیت تا ہمیشہ دا پارا تابدار دی دا مشہور او معروف استانے پیر سباق شریف چشم و چراغ جناب سیدنا و مرشدنا پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء و مرشد العلماء جناب حضرت علامہ قاری بشیر احمد المدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ داغیب حضور کے مؤدبانہ گزارش کوم چاغیم تشریف فرماشی اور دخل و عظیم و خیالات و اظہار فرمائی اور اختتامی دعا مو فرمائی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزت منذ علماء كرام صوفیاء کرام او عام مسلمانان رونو دا عقائد و جہان زینت کون و مکان نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ولادت با سعادت او د سیرت طیبه متعلق یو مبارک محفل جوړ دی رب ذوالجلال د دې نورانی روحانی مجلس برکات زموږ استاد نصیب کی رونو د دې موقع مناسبت سره حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم تفصیلی بیان فرمایلی دی ناتیه کلام هم پیش شوی دی زه صرف ستاسو په خدمت کې یو څو خبرې عرض کوم الله تعالی دې موږ ته د عمل توفیق راکړي رونو د دواړو جهانو سردار مبارک هغه محسن انسانیت دی د تمام انسانیت محسن دی او د تمام عالمونو دپاره الله تعالی رحمت را لیږلی دی د هغه مبارک پیغام د تمام عالم دپاره د رحمت پیغام دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم
د هغه مبارک سیرت، د هغه مبارک صورت پاغي باندې زمونږ علما مونږ ته بیانونه کوي. زمونږ استادو ذمہواری دی چې کوم پیغام مونږ ته په داسې مجالسو کې ملو شي چې بیا د هغه پیغام د عمل کولو مونږه کوشش وکړو. دغه مختصره حصہ د الله تعالی د کلام چې ماول استا رب ذوالجلال پدې کې مؤمنانو ته حکم کوي، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. اے د ایمان خاوندانو، تاسو د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه اومنئ. اذا دعاکم لما یحییکم، ځکه د الله تعالی بلنه او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم بلنه هغه طرف ته چې تاسو ته زندگی درکړي. اذا دعاکم لما یحییکم، تاسو کو ژوند غواړئ، حیات غواړئ، زندگی غواړئ، نو د الله تعالی په دعوت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې لبیک وایي. او بیا اذا دعاکم، د علماء حضراتو هغه ته دا خبره معلومه ده، عوام ملګرو ته ویم دعا د واحد د صيغه چې ذکر شوی ده، دعوت خود الله دی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم. خود تسنیه صيغه ذکر نشو چې دعواکم، الله ممرابلی دین طرف ته او پیغمبر مبارک هم تاسو دین طرف ته رابلی، دواړه مرابلی، نو د دواړو په دعوت باندې تاسو لبیک وایي. داسې ونه فرمایل اذا دعاکم. واحد صيغه د دې د پاره ذکر کیږي چې د الله دعوت هغه دی چې کوم د رسول الله دعوت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت هغه دی چې کوم د الله دعوت دی. والله ورسوله احق ان يرضوه، الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم زیات حقدار دي چې دوی رضا کړي. د الله رضا پکار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رضا پکار ده. خو الله تعالی داسې ندی فرمایلی چې والله ورسوله احق ان يرضوهما، الله رضا کول پکار دی او پیغمبر رضا کول پکار دی. داسې فرمایل چې د الله جل شانه رضا هغه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا هغه ده چې کوم د الله تعالی رضا ده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تاسو ته د الله د طرف نه نور راغلی دی او کتاب مبین راغلی دی. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله دغه ځکه يهدي به ما نه راغلی چې الله تاسو ته پیغمبرم راولېګلو صلی الله علیه وسلم او کتاب هم د راولېګلو، نو پکار دادی چې تاسو د دې پیروي وکړئ او هدایت قبول کړئ، تاسو تابعداري وکړئ. تاسو خدا سي ندی فرمایلی چې يهدي بهما، الله جل شانه هدایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او هدایت د قرآن شریف بیل بیل ندی ګرځولی چې د الله بیل هدایت او د قرآن بیل هدایت دی، د پیغمبر بیل هدایت دی. نه د قرآن هدایت هغه چې کوم د پیغمبر علیه السلام هدایت، د پیغمبر علیه السلام هغه هدایت دی چې کوم د قرآن شریف هدایت دی. نو د واحد ضمیر هغه ځای کې ذکر کیږي، يهدي به راځي، يهدي به ما نه راځي. مونږ او تاسو ته پکې پیغام چې اذا دعاکم لما یحییکم، تاسو رابلی هغه ته چې تاسو ته زندگی درکړي. نو ژوند مسلمان ته پس سره حاصلېږي، جهاد سره ژوند حاصلېږي، کتاب او سنت باندې عمل سره ژوند حاصلېږي.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک غلامه اختیارولو سره حیات حاصلېږي، دغه مبارک تعلیمات خپلولو سره زندگی نصیب کیږي. اذا دعاکم لما یحییکم، هغه مبارک تاسو حیات طرف ته راولي، او که هغه مبارک د دعوت د مخ بل طرف ته واړولو نو بیا هغه ژوند چې دی هغه په ژوند باندې نه دی حساب. زندگی هغه زندگی ده چې هغه په تابعدارۍ د دواړو جهانو د سردار مبارک کې تیر شي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په پیغام باندې مونږ او تاسو په خپل روزمره زندگی کې څومره عمل کوو؟ هر انسان دې په خپل ځان باندې نظر واچي. کله د یو 2 مرلو د 3 مرلو خبره راشي، هغه ځای کې بیا زمونږ د ایمان پته لګي. کله چې د 100 روپو د 100 خبره راشي، هغه ځای کې بیا زمونږ هغه عشق او محبت رخصت شي. کله چې د دنیا د سوء زیان خبره راشي، بیا دا تپوس نه کوو چې د دواړو جهانو د سردار مبارک مونږ ته څه پیغام دی. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه مبارک هغه په اس باندې سور دی، او په بل اس باندې دا غزوه د امام حسن رضی الله تعالی عنه، او امام حسن رضی الله تعالی عنہ سره په اس باندې شاته ناشته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غلام قنبر په سفر باندې روان دي. دې دوران کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو زغره غرزیده، اخو یو يهودي را روانو، هغه زغره هغه يهودي روچتک. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اس ادرولو، او هغه يهودي ته وی د ازغره زما ده. يهودي هغه ازغره لاس کې نیولې ده او ورته وی چې دا خوستانه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې دا زما ده. يهودي وی دا کستا و نو ستا په لاس کې بوا، دا خو زما ده، زما لاسو کې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کرم الله تعالی وجهه، هغه مبارک و ته فرمای دا امام حسن او هغه د قنبر دا 2 گواهان ز پیش کوم، دا صغره زمانه غرزید او تارو چتک. يهودي ورته وی چې په دې باندې خو در سره نه منم، راځه چې د قاضي عدالت ته لاړ شو. الته عدالت به فیصله کوي چې دا استاد او کدا زما ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، حاکم وقت دی، او هغه يهودي سره را روان شو عدالت. قاضی ته فیصله وړاندې شو. مسله دا ده چې علی سی بوی د اصغر زما ده، يهودي وی دا زما ده. قاضی ته پوس کوي د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ چې جی تاسو سره د دې څه ثبوت دی؟ ایوه ته فرمایي چې دا قنبر او دا حسن رضی الله عنه د دې گواهان دي چې د اصغر زما ده. قاضی وته سوی، قاضی وی د دې غلام دا گواهی خو به قبول کم، خو ستا په حق کې ستا د زوی گواهی نشم قبولولی، بل گوارا ولا چې هغه دا گواهی وکړي چې د اصغر د علی صاحب ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې په دغه موقع باندې خو بل څوک نو، امداد وکسانو. قاضی وته وی زه خو ستا په حق کې فیصله نشم اورولی. يهودي ته هغه اصغر حواله کا، وی علی صاحب پورا 2 گواهان پیش نکړه، د اصغر ته والا. يهودي چې هغه اصغر لاس کې واغشتا نو سر یې ښکته کو او وی چې داسې دین چې پاغي کې دومره انصاف دی چې د فیصلې د ثابتېدو لپاره 2 گواهان پکاري. دا خو زما د سترګو لیدو حال دی چې د اصغره د حضرت علی صاحب نه غورځېدلې و ما راغستې وه، او بیا هم عدالت چې دی نو هغه گواهان غواړي ما نه د علي صاحب نه. داسې حق دین ما په دنیا کې بل نه دی لیدلی، او زه نور کافر نه پاتې کېږم. زه کلمه وایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه سړي زغره حضرت علي صاحب ته واپس کا، او قاضي ته وایي چې دا زغره د علي صاحب ده، دا زمانه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه د يهودي په اسلام باندې دومره خوشاله شو،
يهودي مخکې يهودي اوس خو مسلمان دی زغرم وته ورکا هغه خپل اسم وته ورکو او جیب ته لاس ک 900 درهم وروته هغه وته ورکو دا د اسلام په اصول باندې د عمل نتیجه وا چې د اسلام په قانون باندې عمل رالو څومره خیر نصیب شو څومره فائدہ حاصله شو خلکو ته ابن ابي عامر دا د قرطبي گورنرو د دیو نیازبین زوی او چې د گورنر زوی وی او ډیر خایس وته الله تعالی ورکړي او نیازبین زوی الکانو سره جګړه شو یو الک باندې گزارو کو دا غي په نتیجه کې هغه سړی مړ شو هغه الک مړ شو مقدمه رااله چې د گورنر زوی قتل کړي دي فیصله کیږي قاضي فیصله کوي چې د گورنر صاحب زوی د قصاص شي حاکم وخت بخپله هغه په هغه موقع باندې موجود دی چې د زوی د قصاص فیصله ووریده نو جیلات ته حکم کوي چې راشه او د دنه سر قلم ټول خلک حیران دي چې دا خو حاکم په خپله دی او د زوینه بدل اغستې شي د خپل اختیار نه استعمالي خلکو چې ورته کتل تا به گورنر د کانی نه جوړ دی د زړه د غوښې دی او که د کاڼي دی زوی قصاص کیږي او د سترګو نه اوښکه قدرې نه ځي هغه زوی قصاص شو د هغه لاش پروت دی او حاکم وقت بیا حکم کوي چې د لاش کور ته منتقل کوي چې کور ته لاړو حاکم وقت هم لاړو او د زوی سر ته کېناستو بیا جاړي هغه ښځه ورته وایي چې دا خو ستا په خپل لاس کې کارو که تا لږ ویلې وی چې یاره دا فیصله دې داسې نی او داسې دي وي نو زمونږ دا زوی بچ کېدی شو هلته ستا په حکم باندې د دنه سر قلم شو او اوس ورته ناست او جاړي ورته نو هغه حاکم وقت ورته وایي هغه ځای کې زه د خپل وخت حاکمم دا زما ذمہواری وا چې ما د دواړو جهانو د سردار مبارک په قانون باندې عمل کړی وي نو ما هلته کې د حاکم ذمہواری سرته ورسوله او اخر پلار ما نو که اوس د خپل زوی سر ته ناست یم او جاړم نو ما ولې ملامته کوئ داسې عادلانه نظام دا د دواړو جهانو د سردار مبارک نظام دی هندوستان کې یو ځمکه باندې د هندوانو او د مسلمانانو جګړه شوه مسلمانانو وی دا ځای زمونږ دی دلته مونږ جومات جوړو هندوانو وی دا زمونږ ملکیت دی دلته مسلمانان جومات نشي جوړولی خبر عدالت ته لاړه هندوانو وی چې یاره د مسلمانانو کې یو عالم دی مولانا الهی بخش په ده باندې به مونږ فیصله وکړو که ده ګواهي وکړه چې دا ځمکه د مسلمانانو ده نو مسلمانانو ته دې میلو شي او که ده ووایي چې دا د هندوانو ده نو هندوانو ته دې میلو شي خلکو هندوان ملامته کول چې تاسو ایله د ګواهۍ دپاره د مسلمان نوم پیش کو او جګړه هم د مسلمانانو سره ده نو مسلمان خو به خامخا د خپلو مسلمانانو په حق کې ګواهي ورکوي عدالت ته چې خبره لاړه مولانا الهی بخش ته قاضي وایي چې مولانا وایا دا ځمکه ستا په علم کې دا د چا ده هغه مولانا ورته وایي چې څومره پورې ماته معلومات دي نو دا ځمکه د هندوانو ده دا د مسلمانانو نه ده څومره چې زه خبر یم دا ځمکه د هندوانو ده نو بیا فیصله څنګه وشوه فیصله د هندوانو په حق کې وشوه خو جج دا ولیکل کہ اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اس مقدمہ میں اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمانوں بیلا لیکن اسلام اگٹلا. اسلام آغا یهودیان دا غی پا خواب و خیال کم دانه راتلو چه دا فیصله بداسی کیگی. آغای دا دی اسلامی فیصلینا او دا عدل دا دی فیصلینا دومره متاثر شو
چې دا هغه کلی څومره هندوانو ټول مسلمانان شو او هغه دا اعلان وکړو چې اوس به که خیری په دې ځای باندې جماعت مونږه جوړو هماغسې وشو तुम हार को जीत मानकर हार गए तुम हार को जीत मानकर हार गए हम जीत को हार मानकर जीत गए تاسو हार او شکست خوړلې ده او شکست تاسو فتح وایي په دغه باندې تاسو شکست خوړو شکست مو خوړو او شکست تاسو فتح غنئ دغه ځای کې تاسو شکست خوړلې ده او مونږ وګټله خو هغه خپل ګټه باندې مونږ غرور او تکبر نه کوو خپل رب سره هغه خپل عاجزۍ والا معامله کوو نو مونږ په دې بیلات کې ګټه کړې ده ذکر وی چې شہادت حسین در اصل مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پظاہرہ باندې بیلاتی او په حقیقت کې هغه څه شوی هغه فتح ای زمونږ د پیر مهر علی شاه رحمت الله علیه دا غي مبارک نظر پریوتو په یو چشتی نظامی باندې او هغه داسې مزیدار د ګلونو هار میر علی شاه رحمت الله علیه جوړې دی او هغه چشتی صاحبزاده هغه را روان دی او چې څنګه د مهر علی شاه رحمت الله علیه په غاړه باندې د خشته ګلونو هغه هار ولیدو هغه صاحبزاده صاحب وایي خوبصورت هار ہے ډیر خشته هار دی او د حضرت پیر مهر علی شاه رحمت الله علیه په غاړه دی نو چې رانږدې شو نو پیر مهر علی شاه رحمت الله علیه ورته فرمایي هار نہیں جیت ہے هار نہیں جیت ہے دې ته خلک هار وایي خدا هار نه دی دا جیت دی دا ګټه ده نو زمونږ جیت چې دی نو هغه د دواړو جهانو د سردار په غلامۍ کې دی جو میرے نبی کا غلام ہو گیا وہ زمانے کا امام ہو گیا اللہ تعالیٰ دے دے میلاد شریف برکات زمونږ استاسو نصیب کی باچا سے محترم دامت برکاتهم العالیہ اللہ تعالیٰ دے دے پا عمر کے برکت واچی حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم چشتی سے و نور مشران علماء او عاشقان راغلی دی اللہ تعالیٰ دے دا ټولو حاضری په خپل دربار کې قبول کی دی انتظامی ته دی اللہ تعالیٰ جزائے خیر ورکی او رب ذوالجلال دی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغا مبارک تعلیمات پاغے باندې پر صحیح معنوں کے عمل زمانگ نصیب کی قلب میں سوز نہیں جگر میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں مسلمان دا سنگ مینا دا سنگ عشق دے چھ پیغمبر منی او پیغام نہ منی اللہ تعالیٰ دی منگا دا پیغمبر علیہ السلام عاشقان کی او دا غا مبارک پاغا مبارک و تعلیمات و باندی پر صحیح معنوں کے عمل دے اللہ تعالیٰ زمانگا نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
هغه ملګرو ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی د دې میلاد شریف د دې محفل انعقاد کړی دی، چا د دې انتظام کړی دی، چا پکې څه قسمه برخه اخیستې ده، الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. الله تعالی د ټولو په مالونو کې برکت واچي، د اخلاص او د تقوا زندگی الله تعالی د ټولو نصیب کړي. د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم محبت او اتباع زموږ د ټولو خدای نصیب کړي. یا الله زموږ د تمام مشرانو قبرونو باندې لا متناهی انوارات او برکات نازل کړي. یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک جنډې لیوا الحمد لاندې مونږ ټول د خپل مشرانو کشرانو دوستانو سره راجمع کړي. یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارک لاسو به د حوض کوثر زمونږ نصیب کړي. یا الله د حرمین شریفین زیارت بار بار د ډیر ادب سره زمونږ د ټولو نصیب کړي. یا الله د دې حاضرینو حاجتونه ته معلوم دي او په پوره کولو باندې خدای ته قادر. یا الله په خپل فضل او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په خاطر د ټولو مشکلات آسان کړي. یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې او په دې مبارکه کلمه باندې موږ خاتمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.